السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ملګرو د ټیچ تکنیکس چینل له لارې د مایکروسافټ ورډ پروګرام د زده کړې دوهم درس ته په خیر راغلاست. سمیع الله عبید یم. نن به مو انشاءالله موږ او تاسې د مایکروسافټ ورډ پروګرام د عملي زده کړې درس لرو. موږ او تاسې به راسو لومړی به مایکروسافټ ورډ پروګرام چې په کمپیوټر کې راخلاص کړو. کله چې په کمپیوټر کې راخلاص کړئ نو زموږ او ستاسې درس به له فایل څخه شروع کېږي. مخکې تر دې موږ تاسې باید دلته یو څه خط ولیکو. نو د خط د لیکلو لپاره به تاسې مساوي RAND بیا به قوس خلاص قوس بند ولیکئ. کولی شئ د قوسونو په منځ کې کوم عدد هم ورکوئ. کوم څومره عدد چې تاسو ورکوئ په هغه اندازه پاراګرافونه تاسو ته د خطه د اضافه کوي. خو زه عدد نه ورکوم، یوازې یو څه خط مې په کار دی. نو انټر بټن به ووهئ. کله چې مو انټر بټن ووهل تاسو ته به دا خط اضافه شي. خط اضافه شي نو موږ تاسې راځو فایل ته. دلته خپل تنظیمات ترسره کوو. لومړی به راخلاص کړو. فایل کې دا هم چې کوم ورته ښودل شوی دی نو دلته موږ او تاسې کولی شو نوی ډاکومنټ هم راخلاص کړو. لکه دلته نیو راته لیکل شوي دي. د ډاکومنټو څخه چې هر یو راخلاص کړو او یا خپل هیسټوري یا مخکې چې موږ کوم ډاکومنټونه راخلاص کړي دي کار مو پکې کړی دی نو هغه هم ټوله راخلاصولی شو او تغییر پکې کې راوستلی شو. دوهم یې نیو ده. په نیو کې موږ یو بل نوی ډاکومنټ هم راخلاصولی شو. په هغه ډیزاینو څخه چې مو کوم ډیزاین خوښ شو نو صرف همغه ډیزاین کلیک کړئ. ډیزاین د کلیک کولو سره به تاسو ته هغه ډاکومنټ راشي. کریټر باندې کلیک کړئ تر څو پورې تاسو ته همغه ډاکومنټ راخلاص شي. اوس دا ډاکومنټ موږ تاسې کلیک کوئ موږ تاسې ته راخلاص شو. نو یعنې په نیو کې موږ تاسې کولی شو د ډاکومنټ یو نوی ډیزاین راخلاص کړو تر څو بیا خپل معلومات په شي کې اضافه کړو، خپل معلوماتو کې تغییر راولو. دا مخکینی یو ډاکومنټ و چې موږ تاسې خلاص کړی او دا اوسنی ډاکومنټ دی. همداسې موږ کولی شو ساده ډاکومنټ هم راواخلو. که غواړئ چې ساده ډاکومنټ راخلاص کړئ نو په نیو کې بیا دلته بلینک ډاکومنټ ورته کلیک کړئ چې بیا ساده ډاکومنټ درته راخلاصوي او لنډ شکل یې کنټرول ان دی. کله چې تاسو د کنټرول ان بټن ووهئ نو تاسو ته به نیو فعاله کېږي. همدارنګه موږ او تاسې په اوپن کې بیا کولی شو چې مخکې ثبت شوی ډاکومنټ راخلاص کړو. اوپن باندې به کلیک وکړو. دغه ډاکومنټونه دي چې مخکې موږ او تاسې ثبت کړي وو اوس یې راخلاص کړو. کوم چېرته دلته نه کوي پیدا نو ساده راسئ په براوز باندې کلیک وکوئ. کله چې پر براوز باندې کلیک وکوئ اوس د دې کمپیوټر په هره برخه کې چې تاسو خپل ډاکومنټونه ثبت کړي نو کولی شئ راخلاص کړئ. فرض که زه په ډیسکټاپ باندې یو ډاکومنټ راخلاصوم نو هر ډاکومنټ چې زما خوښ شي زما په کار یې صرف همغه ډاکومنټ په ډیسکټاپ باندې انتخابوم او اوپن ورته کلیک کوم او مخکې کوم ډاکومنټونه موږ ثبت کړي دي نو هغه په اسانۍ سره په همدې طریقه باندې راخلاصولی شو. بله موضوع زموږ او ستاسې دلته انفو ده. په انفو کې موږ او تاسې د کمپیوټر پراپرټیز یا معلومات لیدلی شو. لومړی به موږ او تاسې راسو دلته د کمپیوټر کوم پراپرټیز یا معلومات چې دي دغه څو صفحې دی څومره لغاتونه دي څومره تغییر کې راغلی څه وخت ثبت شوی دی ټول معلومات یې په همدې لیست کې تاسو کتلی شئ. او ځینې معلومات لکه ټایټل ده یا کومې نورې برخې دي هغه بیا تاسو پخپله ورته اضافه کولی شئ. فرض که ټایټل ده نو دلته کلیک ورباندې وکړو او هغه عنوان چې هر څه تاسو ورته اضافه کوئ نو همغه عنوان به پکښې کې راسي. په پروټیکټ کې موږ او تاسې کولی شو چې خپل دغه ډاکومنټ محفوظ کړو، مختلف کوډونه ورکړو. زه راځم و دې ډاکومنټ ته یو کوډ ورکوم. لومړی داسې حالت دی چې مازې خبرداری ورکوي کوډ نه ورکوي نو موږ تاسې به دغه الویز اوپن ریډ اونلی باندې کلیک وکړو. کله چې مو کلیک وکړو اوس په خپل ډاکومنټ ثبت کړو. کله چې موږ تاسې خپل ډاکومنټ ثبت کړو بیا چې هر څوک زموږ تاسې ډاکومنټ خلاصي نو هغه ته به خبر ورکول کېږي تر څو پورې ډاکومنټ محفوظ شوی دی او په دې ډاکومنټ کې د تغییر اجازه تاسو نه لرئ. زه راځم همغه ډاکومنټ راخلاصوم. دا ډاکومنټ اوس ما ثبت کړی دی. اوس دا راخلاصوم. کله چې مو راخلاص کړئ نو دی موږ ته د وارې لا خبر راکوي چې دا ډاکومنټ یوازې د ویلو لپاره تاسو ته اجازه درکول شوې ده. نور به تاسې یس یا نو کلیک کړئ. هر یو چې مو کلیک کړئ نو تاسو به ډاکومنټ بیرته راخلاص شي. ایډیټ هم پکښې کې راوستلی شئ. ولې لومړی تاسو ته خبرداری درکوي چې دا ډاکومنټ کې یوازې تاسو د ویلو اجازه لرئ او نور تغییر مه پکښې کې راولئ. همداسې که غواړئ چې غیر فعاله کړئ نو بیرته کلیک ورباندې وکوئ دا به له منځه ولاړ شي. دوهم اپشن یې انکریپټ ویت پاسورډ ده. کله چې موږ تاسې دلته کلیک ورباندې وکړو نو موږ تاسې پاسورډ ورته ورکولی شو. موږ تاسې به راسو پاسورډ به ورته ورکړو. هر څو عدده یا هر څو حروف پاسورډ چې مو ورکوئ پاسورډ به اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړئ یو ځل به بیا تکراري همغه پاسورډ ورکړئ. پاسورډ چې مو ورکړئ دا به هم اوکې کړئ. اوس چې مو اوکې کړئ کله چې موږ تاسې دا ډاکومنټ ثبت کړو نو اوس چې موږ تاسې دا ډاکومنټ راخلاصوو موږ تاسې بیا خط هم نشو لیدلی. زه راځم دا ډاکومنټ راخلاصوم. کله چې مې راخلاص کړئ اوس ما ته خط هم نه ښیي تر هغه وخته چې ما کوډ نه وي ورکړی. کله چې زه کوډ ورکړم ورته نو بیا به ما دا ډاکومنټ ختم ښیي او ډاکومنټ به راته راخلاصېږي چې دا یې نو بیا د محفوظولو لپاره تر ټولو ښه طریقه ده. که چیرې موږ او تاسې غواړو چې دا کوډ بیرته له منځه یوسو نو به راسو فایل ته. فایل کې چې انفو ته رالو اوس به هغه کوم کوډ چې موږ او تاسې ورکړی دی هغه به له منځه یوسو. کلیک به کړو. دا کوم کوډ چې تاسو ورکړی دی دا کوډ به له منځه یوسئ او اوکې به کړئ. کله چې مو اوکې کړئ نو اوس به صرف دا سیو کړئ. کله چې مو سیو ورته کلیک کړئ اوس دا کوډ به له منځه ولاړی. نور کوډ ایسته شو. انشاءالله دا نور درسونه به موږ ته راتلونکي ویډیو کې وایو. تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم. ښې چارې.